الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الآية. صدق الله العظيم. مؤمنانو ورونو، پنځه عملونه ډیر خطرناک دي، تر دې چې الله سبحانه وتعالی دغه پنځه عملونه د عقیدوي منافقینو عادتونه بللي دي. هغه کوم دي؟ اول، له یتیم سره بې پروایي کول، د هغه له حاله ځان نه خبرول. دوهم، له بېوزلو مسکینانو سره، فقیرانو سره لا اباله چلند کول، په دې معنا چې داسې یو چاته په ذهن کې ورځي چې بس خو دنیا له مسکینانو له فقیرانو ډکه ده، موږ په چا پسې ورسیو. دریم، له لمنځونو څخه غفلت او بې پروایي کول. څلورم، رویاکاري کول په عمل کې، په وینا کې، په لباس کې او په ځان ستاینه کې. او پنځم خطرناک عمل، د خلقو وړو وړو ستونزو ته توجه نه لرل. واړو واړو مشکلاتو ته نه متوجه کېدل، لوی خو په خپل ځای پرېږده. دا هم له خطرناکو اعمالو څخه دي. الله عز وجل فرمایي: أرأيت الذي يكذب بالدين. ایا وینې ای حبیب د ما، ای محمد صلی الله علیه وسلم، ای هر لیدونکي مسلمانه، ته وینې هغه کس یکذب بالدین چې دروغ بولي دین. دین دروغ ورته ښکارېږي، اسلام دروغ ورته ښکارېږي، ثواب و عذاب نه مني، عقیده یې نسته. الله سبحانه وتعالی فرمایي دا څوک دي؟ دا د دې صفاتم په لنډو کې ذکر کړل، د همدغو صفاتو او عادتونو څښتنان دي. فرمایي: فذلک الذي، دا هغه کس ده، یدع الیتیم، چې شړي یتیم، له مجلسه یې ستړي، له سترخانه یې ستړي، او له خپله څنګلوري یې ستړي، پې شرمېږي. که نه شرمېږي پې باندې، خو تعلق نه ورسره ساتي، دا سړل د یتیم دی. دوهم، ولا يحض على طعام المسكين، او ترغیب نه ورکوي په ورکړه د خوراکې د ضرورت د شي و مسکین و فقیر ته. نه په خپله دا همت پکې، نه نورو ته د دې ترغیب ورکوي. دا هغه کسان دي چې دین په دروغو بولي. نو الله عز وجل فرمایي چې فویل للمصلین، د هغو لمونځګزارانو دپاره هلاکت ده، کنده د جهنم ده. او دغه دین چې دروغ ورته ښکارېږي، دا دریم عادت، دا عادت ده چې الذین هم عن صلاتهم ساهون. او دلته نږدې الله حکم دی ویلو د هلاکت پې باندې وکړو.
نو دا کسان چې دین په دروغو ورته ښکارېږي دا هغه دي عن صلاتهم ساهون چې لمانځه خپله څخه دوی بې پروا او غفلت کوونکي دي. زیات مفسرین لیکي چې نه یې په کولو کې ثواب بولي نه یې په پرېښودلو کې عذاب بولي، العیاذ بالله. او ځینې مفسرین فرمایي چې کوي هم په ډېره سستي او پرکالي سره یې کوي. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، ډېر سستان پورته کیږي. او کوي هم په داسې زیړغاړي وخت باندې چې دی سلام ګرځوي بیا د ماښام د لمانځه اذان پرې ورکېږي مثلا. او پنځم عادت چې دغو کسانو چې دین په دروغو بولي، الله فرمایي الذین هغه دي هم یراؤون چې دوی ریا کوي، ریاکاران دي او په خپلو اعمالو کې ریا کوي. لمونځ د ریا دپاره کوي، په خپلو اقوالو کې ریا کوي، خبرو کې ریاکاري موجوده وي، په خپل لباس کې ریا کوي، لباس یې د عابدانو اغوستی وي، په دینونو کې خپل فاسقه تنه او فاسق بدن کې پټ کړی، او په خپلو ستاینو فخوریت کې ریا کوي. ځان بدر المشایخ بولي، قبلة العالم بولي، شیخ القرآن والحدیث بولي، دکتورو استاذ العلماء استاذ کل بولي، او داسې نور. نو ریا لري په عمل کې. او پنځم عمل ویمنعون الماعون، او منع کوي دوی، ایثاروي دوی واړه شیان د ضرورت د ژوند د ضرورت. په یو تفسیر باندې چې هغه دا لکه کوم واړه شیان چې د معاشرې په ضرورتونو کې شامل دي، هغه په یو کلي کې په ګاونډ چم کې د خپلو همسایهګانو هغه واړو ضروراتو ته هم نه یې متوجه. نو دا تر همسایهګانو د کلیوالي تر ژونده پورې نه ده منحصر، دا د الله کلام ده، په ټول انساني لیول باندې اطلاق کیږي. د حکومت هغه زمامداران چې هغه د ملت د رعایت دغه طبقاتو ته متوجه نه وي، لکه یتیم و مساکین و فقرا، همدغه حکم ده. په اعمالو کې د دین له مهمو عباداتو څخه غفلت موجود دی. د خلقو په محضر کې یو قسم لمونځ لري او په تکې تنهایي او له ځانه سره کې بیا کوي بل قسم لمونځ لري. ریاکاره یي او ځان ورلیدونکی یي خلقو ته، او همدارنګه د خلقو له ضرورتونو څخه غافل یي. نو هغه زمامداران هم په دې حکم کې په اوله خطه کې او په اوله کتبوري کې دي. دغه د کلیوالي ژوند او د لاندې خلقو ژوندونه په دومه درجه کې په دې آیت مبارک شامل دي. الله دې موږ ټولو ته د الله په دین او د قرآن په روحیه باندې عمل را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.